الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. زموږ د دروسو سره موږ تراجمې د څو علماو هم یادې کړي وي چې دا به وایو. په هغو تراجمو کې یوه ترجمه نن د خاتمة المحققین علامه سید ابوالثناء شهاب الدین الآلوسی رحمه الله ترجمه ده. علامه سید محمود بن عبد الله دا آلوسی رحمه الله دا مؤلف دی د تفسیر روح المعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني دا کتاب نوم دی. دا چې دا کتاب باندې دا نوم څنګه ایښی دی هغه ته وروسته ځم. د دې څه مخکې دا خبره واورئ چې دا علامه آلوسی رحمه الله ترجمه د دې دپاره اصل منبع دا حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر دا ترجمه ده. ځکه دی د دیارلسمې صدۍ دی، د دیارلسم قرن دی، نو د قرنو کتابونه هم اهم دي. یعنی تاسو ته یو عالم ذکر سی او دا عالم تاریخ وفات ته در معلوم سی یا تاریخ د پیدایش ته در معلوم سی. د یو عالم تاریخ وفات ته فرض که دا سړی په 918 کې وپاتی، په 810 کې وپاتی، په 940 کې دی، په 1114 کې دی. د دغه علماو تاریخونه به تی څنګه پیدا کوي؟ د دې لپاره اصلي منابع کومې دي؟ نو ګورئ شپږم او اووم قرن، شپږم او اووم قرن دا په ذیل الروضتین کې دي. ذیل الروضتین خو دا پر خاصو شهرونو کې دغه دي. د اوومې صدۍ بعد چې کوم کتابونه لیکل شوي دي پر صدیو باندې، په دې کې اول کتاب د امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله دی، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، چې د 900 وروسته کم سړی وفات سو 901 در 999 پورې دا په دا کتاب کې د دې تاریخ ته پیدا کیږي که د ذکر کړی. او نمه صدۍ یعنی د 801 څخه نیولې بیا در 899 پورې دا قرن تاسع دی، نم قرن دی. دا الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع د علامه سخاوي رحمه الله دلته پیدا کیږي. په لسم قرن کې چې کوم څوک وفات سي د هغه تاریخ په الکواکب السائره في أعيان المئة العاشره په دې کې پیدا کیږي. په 11 قرن کې چې څوک وفات سي لکه اوس املا علي قاري رحمه الله دا خلک خلاصة الأثر، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر د محبي کتاب دی. په 12 قرن کې سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر د 12 صدۍ کتاب دی. او په 14 صدۍ کې حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر د بیتار کتاب دی. 14 قرن یې راجمع کړی دی. 14 قرن الاعلام الشرقیه دا د 14 قرن پر علماو دی. او زما سره یو بل کتاب هم شته پر 14 قرن المبتدأ والخبر في أعيان القرن الرابع عشر. دا هغه علما چې د سیر د ذهبي نه راوروسته په دغه تاریخونو کې بیا دی نه پیدا کېږي، دې خواته پیدا کېږي. یعنې اوس دی نشي کېدلی چې د شامي رحمه الله ترجمه به ته د ذهبي څه غواړې. ما یو وخت دا هم ډېر مهم علم دی. یو وخت زما د یو مولوي صاحب سره پر یو حدیث باندې زموږ خبره سره راله، مره ما ورته الحافظ سیوطي رحمه الله داسې لیکي، بره ویل سیوطي نه دی حافظ. ما وایي ولې نه دی حافظ؟ والحافظ ذهبي رحمه الله په تذکرة الحفاظ کې دی نه دی ذکر کړی. نو ما ورته الحافظ ذهبي رحمه الله په دې نه خبر چې زما د مرګ څخه 300 کاله بعد یا 200 کاله بعد یو سړی پیدا کېږي، د هغه نوم د علم الغیب نه ورته کنې لیکي چې دته د علم غیب الله ورکړی وای. لکه دا بعضې خلک چې بعضې خلکو ته علم غیب ثابتوي، په هغو کې دغه خوارکی ځین وتلی دی د امام ذهبي. دا هغه خلک یې نه کې داخلوي. ولې دی بیا د ابن تیمیه رحمه الله شاګرد دی. د ابن تیمیه رحمه الله شاګردان چې هغه په غیبو نه دي خبر، هغه په غیب باندې دا نور خلک بیا د دوی په نظم خبر. نو ګورئ دا هم یو مهم علم دی، باید ستاسو ورته پام وي. دا مې زده
بهرحال دا د علامه الوسي رحمه الله ترجمه ډېره ښه په دا کتاب کې ذکر شوې ده. د علامه الوسي رحمه الله ترجمه په حلیة البشر کې ښه په تفصیل ذکر ده، او په حلیة البشر کې د احمد عزت باشا دغه دی د دې کتاب یو د دې کتاب د هغه خلکو چې د هغو ترجمه پکې شته د هغه په احوالو کې هم دی ستا هغه سبق باندې ویلی دی، بیا دلته د صفت راوړی دی. خو بهرحال علامه زیرکلي علامه ورسره وایاست نه ورسره وایاست زیرکلي صحیح دی، زرکلي مه وایه، زیرکلي الاعلام د داسې وایي چې مفسر محدث ادیب من المجددین، او د ده څه کتابونه د نشوة المدام في العود إلى دار السلام، نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول، غرائب الاغتراب، دقائق التفسير، الخريدة الغيبية، كشف الطراء عن الغراء، الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية، الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية. دا د کتابونه دي د علامه الوسي رحمه الله. او علامه الوسي رحمه الله پیدا شوی په 1219 کې دی او پات شوی په 1280 کې دی، 53 کاله عمر کې د ده وفات شوی دی. علامه الوسي رحمه الله په اړه باندې ذهبي لیکي. کوم ذهبي؟ محمد حسین ذهبي التفسير والمفسرون د کتاب دی. 10 نمبر باندې د ترجمه راوړي. كان شيخ العلماء في العراق وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام، جمع كثيرا من العلوم حتى أصبح علامة في المعقول والمنقول، فهامة في الفروع والأصول. دغه اوصاف ذکر کی. او بیا وایي وكان ذا حافظة عجيبة، د عجیب حفظې، د عجب ذهانت یوه خبره زه اوس دستي درته ښکاره کوم. دی وایي وكان كثيرا ما يقول، ډېر کرته به د دی ویل ما استودعت ذهني شيئا فخانني، ما در اوسه په ذهن کې یو شی نه دی ایښی چې بیا دې زما ذهن زما سره خیانت کړی، یعنې چې کوم شی زما یاد شوی دی بس هغه بیا یاد دی. ولا دعوت فکري لمعضلة الا واجابني، په کومه ګرانه خبره کې چې ما خپل فکر ته دعوت ورکړی دی چې زه په فکر کې وجنګوم، بیا ما ته خپل فکر جواب راکړی دی، د هغې مشکل یې زه خلاص کړی. دا ډېر غټ کار دی. په الاسرائیلیات والموضوعات کې د ابوشهبه د هغه په دغه کې د ډېره ښایسته ترجمه شته، په دا کتاب کې د ډېره ښایسته ترجمه شته. خو بهرحال دا د دغه کتابونو د ذهانت یوه وړه خبره، د ذهانت یوه وړه خبره زه د په دا تفسیر څه درته وایم. دا په دا بسم الله کې چې با او نون و پلان دا شان ذکر کېږي، دلته یو چا احتمالات ظاهر کړي دی، پر هغه خبره کوي. اوس د ده ذهانت ته ګورئ چې د ده ذهانت تر کومې اندازې دی. دغه عجب او اغرب او اندر ذهانت ته اوس ګورئ. دلته دا زما د طبع مطابق 119 صفحه ده په سورة الفاتحه کې د امام الوسي رحمه الله د ذهانت ندرت نادر ذهانت هغه ته په دا یوه عبارت کې اوس وګورئ. دی پر یو شي باندې دا د بسم الله په بحث کې چې دا با د سین د میم دی په دې کې پر دا احتمالاتو باندې د صوفیانه کلام کې پر دې دغه باندې تللی دی. بیا وایي والأمر وراء ما يظنه أرباب الرسوم ونهاية ما ذكروه البحث عن المدلولات وتوسيع دائرة المقال بإبداء الاحتمالات. وسواي وقد صرح السرميني بإبداء 5391,360 احتمالا. دغه احتمالات وای سرمینی په دې کې ذکر کړي. دا 53,193 احتمال په دا کې وای چا جوړ کړي دي؟ سرمینی. اوس پس راځي، اوس ذهانت تر شیم وای وزدت عليه من فضل الله تعالى حين سئلت عن ذلك بما يقرب أن يكون بمقدار ضرب هذا العدد بنفسه. ودغه عدد په خپل ځان کې ضرب کړه. زما خو په د عددم سر نه خلاصېدی چې دا څونه جوړېږي. دا خو 53,193 احتمالات جوړېږي. ما مفتي صاحب ته علیحده ټلیفون وکړ چې دا څو جوړېږي د احتمالات، د ما ته دونه راوښول. اوس دا چې ضرب کې دا بیا څونه جوړېږي نو دا زه نه سم ویلی. دلته تصویر شته، زه نه سم ویلی.
دلته زما په ټلیفون کې تصویر ستا زه نه سم ویلی چې دا په کرباو جوړېږي دا احتمالات در رسېدلي دي دا لږ ذهانت دی که ډېر ذهانت دی چې انسان دومره ذهانت لري چې په یو شي کې دا احتمالات دا رقم راباسي دا څونه ذهانت دی ډېر ذهانت دی خیر دا د ده د ذهانت یوه کوچنۍ بیلګه شوه د ده دا تفسیر دا د څنګه په 34 کلنۍ کې د خپل دې تفسیر شروع کړې ده په 34 کلنۍ کې او دی په خپله د دې تفسیر دا خاص مقدمه کې د ده دا تورې واورئ دا ډېر ادیب بلیغ سړی مو او بیا دا د ده پر تفسیر باندې نوم څنګه ایښودل سوی دی هغه هم درته وایم نوم پر دې تفسیر د ده د وخت چې کوم خلیفه باچا دی هغه نوم پرې ایښی دی او ده په دې اړه باندې چې خپل تفسیر شو د دې وجه دی خپله ذکر کوي چې ما دا رقم یو خوب ویل دی بیا هغه د هغو عبارات ټول دلته ظاهروم اما بعد دا خطبه ذکر کې بیا وایي فيقول عيبة العيوب وذنوب الذنوب أفقر العباد إليه عز شأنه مدرس دار السلطنة العلية ومفتي بغداد المحمية أبو الثنا شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي عفي عنه إن العلوم وإن تباينت أصولها وغربت وشرقت فصولها واختلفت أحوالها وأتهمت وأنجدت أقوالها وتنوعت أبوابها وأشأمت وأعرقت أصحابها وتغايرت مسائلها وأيمنت وأيسرت وسائلها فهي بأسرها مهمة ومعرفتها على العلات نعمة إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأسناها مبنا وأسماها معنى وأدقها فكرا وأرقها سرا وأعرقها نسبا وأعرفها أبا وأقومها قيلا وأقواها قبيلا وأحلاها لسانا وأجلاها بيانا وأوضحها سبيلا وأصحاها دليلا وأفصحها نطقا وأمنحها رفقا بالعلوم الدينية والفهوم اللدنية فهي شمس ضحاها وبدر دجاها وخال وجنتها ولعس شفتها ودعج عيونها وغنج جفونها حبب رضابها وتنهد كعابها ورقة كلامها ولين قوامها دا أدبية وبانا دا تشكركية دي بيواي وإني ولله تعالى المنة ميتت عني التمائم چې زما صدا شان لیر سو ونیتت على رأس العمائم چې سر مې د لنګوټې قابل سو دا سر خوارکی د لنګوټې قابل کیږي په یو څه وخت کې دا زموږ مجبوري ده چې در سپینې ژیرې مې سر د لنګوټې نسي قابل دا زموږ د وطن یو مجبوري ده کني سر خوارکی د دې په وختو کې ونیتت على رأس العمائم ولم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوب مترقبا لارتشاف رحيقه المخطوم طالما فرقت نومي لجمع شوارده وفارقت قومي لوصال خرائدي فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات الكتاب من السهر وأتالع دا بیا دا وایي چې دا ما دا رقم سره راټولوي که تا زه لیدلی وای ما داسې خوارۍ پر کښلې دا خپله خواري ذکر کوي بیا دا وایي چې بیا نو ما قرار د ځانه سره دا دقایق یو شان لیکل وروسته بیا دا دغه سو بیا وروسته دی وایي چې وإني وإلى أن أريت في بعض ليالي الجمعة چې داسې وسو چې په یوه شپه د رجب د میاشتې کې سنة 1252 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم په هجري نبوي دغه کال کې ما ویل په بعضې لیالي د جمعه د رجب کې رؤية لا أعدها أضغاث أحلام خوب مې ولدي شیطاني خوب یې نه بولم ولا أحسبها خيالات وأوهام أن الله جل شأنه وعظم سلطانه أمرني بطي السماوات والأرض الله زپدي أمر كم چې اسمانونو مځکې سره راټول کم ورتق فتقهما على الطول والعرض فرفعت يدا إلى السماء وخفضت أخرى إلى مستقر الماء ثم انتبهت من نومتي وأنا مستعظم رؤيتي فجعلت أفتش لها عن تعبير فرأيت في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف تفسير وما خوب لدي الله جل جلاله امر په دې کړم چې زه اسمانونو مځکې سره راټول کړم نو یو لاس مې داسې واچوي اسمانونه مې په ونیول دا بل لاس مې مځکې ته واستوي اوبو ته ورسېدې دا مې سره راټول کړل بیا مې کتل تعبیر په دا و چې زه به یو تفسیر لیکم ګورئ دا خوبونه دي خوبونه چې دي خوبونه رښتیا دي چې مبشرات دي دغه دي خدا
رازونه دي، ادله هم نه دي، دا رازونه دي. اوس دا راز په خپل کتاب کې باره دا دې پټ کړی دی. نو دغه خوب چې دی لیدلی دی بیا د هغه بعد د پر خپل تفسیر باندې برای راست کار شروع کړی دی. مخکې خو د هغې نکتې لیکلې، د دې څه نکته لیکلې، د هغې څه نکته هلته یې ځای لیدلی په کتاب کې، هلته یې ځای لیدلی، مخکې دا رقم کول. وروسته یې بیا څه چم کوئ، وروسته یې دا خوب ولید. د دې خوبه بعد بیا دی دا خبره کوي چې بیا وكان الشروع في الليلة 16 من شعبان المبارك من السنة المذكورة وهي سنة 34 من سني عمري. په 4 کلنۍ کې امام الوسی رحمه الله په دا تفسیر لاس خپت کړی دی. په د څو کلو دی؟ د 4 کالو. بیا دا تفسیر بیا چې دی ولیکي، دلته بیا هغه د دوی په وخت کې وزیر دی، هغه وزیر ته دی ورغلی، دی بیا اوس هغې کیسه ذکر کوي چې بیا ما هغه له وروړی. د هغه کوم وخت چې سلطان دی حضرت مولانا سلطان ابن سلطان سلطان الثقلین وخادم الحرمین المجدد الغازي محمود خان ابن سلطان عبدالحمید خان ایده الرحمن راځه چې دی وایي کله ما دا دغه کوي بیا چې مې ده له وروړی هغه له نو مولانا علي رضا باشا لا زال له الرضا غطان وفراشا فسماه على الفور وبديهة ذهنه تغني عن الغور روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. هغه باچا هغه خلیفه هغه چې ما ورلی هغه ستا تفسیر ولیکه، اما مو مکمله کې اعداد هغه چې داسې وکتې باره ډایرکټ بس دا نه مرتک شوی. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. دا تفسیر دی. خو دا تفسیر د مذهب په مذهب کې بیتار چې حلیة البشر کې دی یا دا نور علما هغه چې د مذهب ذکر کوي د اجتهاد طرف ته هم وایي په پای کې تللی دي، خو ضرور د په تفسیر کې د اجتهاد طرف ښکاره کیږي. خو د تفسیر د الله پاک جل جلاله عم نواله د مننو او احساناتونه پر ما باندې دا ده چې ما کتلی دي ټول او ډېر ښه مې کتلی دي. هر صفحه کې دا رقم مې کتلی دي، ټول دا رقم دی چې دا هر صفحه کې کوم ځای دغه شته دا اوس اول جلد دا 10 جزء چې دا دی دا ما دغه رقم کتلی دي. خو په دې کې دی چې دی مذهبا نو دی د اجتهاد غوندې مباحث دا کوي. خو د په تحقیقاتو کې خپله دی د بسم الله په بحث کې دی وایي چې پر هر چا باندې د خپل مذهب دفاع ده، زه د خپل حنفي مذهب دفاع کوم. نو بیا د امام فخرالدین رازي رحمه الله سره چې هغه په بسم الله کې څونه دلایل ویلي 17 دلایل په هر یوه کې جلا هغه جواب ورته نقل کړی دی. دی حنفي دی مذهبا. او شیخ الاسلام ابن تیمیه او علامه طوفي ابو نصر پر دې باندې ورد کوي. هغه په دا مثال ذکر کوي، هغه په مسله د لفظي بالقرآن، دا لفظ د قرآن چې دا صوت دا اوس دغه دی که نه دی، زموږ د اشاعره او ماتوریدیو چې څنګه رایه ده د عین هغه رایه ده نو باره راغلی دی. په هغه کې دی داسې وایي چې ان تشنیع ابن تیمیه وابن قیم وابن قدامه وابن قاضي الجبل والطوفي وابي نصر وامثالهم. تشنيع د ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وابن قاضي الجبل والطوفي وابي نصر وامثالهم صرير باب او طنين ذباب، وهم وان كانوا فضلاء محققين واجلاء مدققين لكنهم كثيرا ما انحرفت افكارهم واختلطت انظارهم فوقعوا في علماء الامه واكابر الائمه وبالغوا في التعنيف والتشنيع وتجاوزوا في التسخيف والتفظيع، ولولا الخروج عن السدد لوفيتهم الكيل صاع بصاع ولتقدمت إليهم بما قدموا باع بباع ولعلمتهم كيف يكون الهجاء بحروف الهجاء ولعرفتهم إلى ما ينتهي المراء بلا مراء. دی وایي د ابن تیمیه و د ابن قیم و د دې خدا دی لکه د مچانو چې بڼهاري یا د دروازو کښهاري، هېڅ تحقیق لا نه دی وایي. که اوس د دې مطلبه وتل نه وای ما به دې ته داسې پرپه پیمانه باندې په انصاف باندې و دې ته د خپل بدله به مې ورکړی وای. او هغه کوم چې ما درته ویل چې دی په دغه کې حنفي دی هغه دا دی، هغه توري وهو المشهور من مذهبنا وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه وذلك بإقامة الحجج على إثباته وتوهين أدلة نفاته. وكنت من قبل
السادة الشافعية لي غزية ولا أعد نفسي إلا منها وقد ملكت فؤادي غرة أقوالهم كما ملكت فؤادي قيس ليلى العامرية. بیا وروسته دی وایي چې وروسته بیا زه حنفي سوم په دغه ځای کې په دغه صفحه کې وایم اوس بیا زه د حنفیانو دفاع کوم. دا د حنفیت دلیل دی چې دی حنفي هم دی او صوفي هم دی او دا سړی یو ډېر زبردست محدث هم دی. علامه آلوسی رحمه الله نه فقط مفسر بلکې یو ناقد مفسر دی. علامه آلوسی رحمه الله نه فقط محدث بلکې یو ناقد محدث دی. علامه آلوسی رحمه الله نه فقط فقه بلکې یو ناقد فقه دی. نو دا یو بل شان دی، ناقدانه شان د علامه آلوسی رحمه الله د دې تفسیر دی. د دې یوه ډیره نادره دا ده چې عبدالفتاح ابو غده رحمه الله په قیمة الزمن کې لیکلې ده او دا ته د داسې اشاره په د خپل تفسیر په مقدمه کې په د 10مه صفحه کې هم کړې ده چې دا ما د شپو په شپو کې د سپوږمۍ رڼاو ته دا جمع کړې ده. او علامه عبدالفتاح ابو غده رحمه الله هغه وایي په قیمة الزمن کې چې د ورځې 24 درسه درلودل. په دې وجه باندې ځینې علماو لکه دا د تاریخ چې د تاریخ یې جمع کړی حلیة البشر ولا د نور علما هغه وایي د ده ډېر تصانیف نه دي پیدا سوي. نو هغه بعضې ډېر ښه علما تېر سوي دي خو تالیفات یې ډېر لږ دي. د هغو وجه دا هغو درسي مصروفیات د ورځې 24 درسه کول د شپې په خوا کې د تفسیر لیکنه کول. اگر چې بیا هم د په تفسیر کې داسې شیان سته چې هغه د حدیثو د روی هغه مقبول نه دي بیا هم سته خو د ډېره حده پورې چې د ده ودې دغه ته وګورې بیخي لوی محدث هم دی. دی پر امام رازي رحمه الله یو ځای پر یو روایت باندې کلام کړی دی هغه باره دی وایي دا حدیث چې دی دا موضوع دی والامام امام فی ذلک. وایي امام رازي نو په د موضوع روایاتو نقل کولو کې امام دی. او بل ځای بیا پر وایي یو حدیث هغه را نقل کړی دی وليس لي اعتماد على الفخر في الاحاديث. پر فخر الدین رازي باندې په حدیث کې چش نسته اعتماد نسته. وليس من حفاظها واراه اذا نقل بالمعنى غير. او دی چې روایت بالمعنى نقل کې بدلوي هم وليس عندي تفسير الثعلبي لاراه فان النقل منه والسابع لا تلوح عليه. بیا وایي اووم حدیث چې هغه را نقل کړي والسابع لا تلوح عليه طلاوة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فصاحته وهو افصح من نطق بالذات. وایي دغه د فصاحت د دې حدیث کې د عدم فصاحت پر دې دال دی چې دا د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. ولې وهو افصح من نطق بالذات بل من مارس الاحاديث چا چې د حدیث سره ممارست لري جزم بوضع هذا هغه به د دې په وضع باندې یقین وکړي ولعمري لو كان صحيحا لاكتفى به الشافعي او لقدموه على سائر ادلتهم ويا ليته ذكر اسناده لنراه. کاش چې د سند ذکر کړی وای بیا به نو دوی لیدلی وای چې د سند د لحاظ بیا څنګه خبره پر دې باندې کېدلی شي. نو دا علامه آلوسی رحمه الله محدث مفسر فقه نبیل عالم جلیل عامل کامل دا قومن څوک دی؟ دی قومن سید دی. دی د ساداتو څخه دی. دی د پلار د طرفه د سلسله د نسب دا رسیږي حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته او د مور د جانبه دغه رسیږي حسن رضی الله تعالی عنه ته. او په دې مابینځ کې د مور په طرف کې د په نیکونو کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی هغه هم راځي. او دی د ساداتو په فضیلت کې هم کافي کلام لري. او دی یو ځای وایي د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په مناقبو کې هغه دی په دې تفسیر کې ذکر کوي بیا وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها هلته دغه راځي د فضیلت چې څوک افضله ده. نو یو وار د عایشې رضی الله عنها د خدیجې رضی الله عنها د دغو دغه سره وکړي بیا د فاطمې رضی الله عنها په ښځو کې څوک افضله ده چې مریمه چې د عیسی علیه السلام مور ده دا افضله ده که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کومه یوه افضله ده؟ آلوسی رحمه الله وایي فاطمه افضله ده پر چا باندې؟
دا فاطمه افضلیت لري پر مریم باندې، پر تقدیر د دې هم چې هغه نبیه سي، چې هغه نبیه و عیسی بې په ښځو کې هم انبیاو باندې قول وکړي هغه نبیه وبولي، هم فاطمه باندې افضله ده. وایي ولي؟ لانها بضعة من رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټکره ده، نو دا پر چا باندې افضله ده؟ پر مریم. او ګورئ مریم علیه السلام ته نبیه چې چا ویلی، هغه قرطبي دی، امام قرطبي ورته ویلي. او نو دی په ساداتو کې دا یوه موضوع چې سادات سره حب دا زموږ صحیح خبره ده، دا زموږ د ایمان یو حصه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د چا نسبت قائم سو، د دې سره موږ حب لله پله د خاص د قوم په وجه موږ حب ورسره کوو. خو د دا حب اندازه څنګه ده؟ دا هم یو قاعده لري، که دا بس که ده بیا کول هغه به کوي. پر دې باندې ان شاء الله العزیز چې کله په ساداتو باندې لیکل شوي کتابونو باندې زه محاضره کوم، دغه طرف به ان شاء الله کاملا زه واضح کړم چې د ساداتو فضیلت پر امت دا فرض دی، دا د امت فریضه ده، بلکې د هر هغه شي اکرام او هغه ته د احترام په سترګه کتل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ادنا مناسبت هم وي، د قوم خو ډېر قوي مناسبت دی، د هغه احترام، د هغه توقیر، د هغه تبجیل، دا زموږ د ایمان حصه موږ بولو. خو په څنګ یو قانون لري که بې قانونه ده، قانون یې بیا زه د صحیح احادیثو او د قرآن عظیم شان په رڼا کې انشاءالله چې کله موږ محاضره کوو پر ساداتو باندې لیکل شوو کتابونو باندې په هغه کې انشاءالله العزیز کوم. انشاءالله نن دغونه کفایت کوي. دا د امام الوسي رحمه الله د تفسیر هم لږ مقام سو، او دا رقم د امام الوسي رحمه الله هم یوه ترجمه سوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.